دوستانو شیخ احمد رحم الله په بل کتاب کې لیکلي دي چې انسان یو ځل صدقو کې الله تعالی به دته لس نعمتونه لس اکرامونه ورکړي لس اعزازونه به ورکړي پنځه په دنیا کې او پنځه په آخرت په دنیا کې اول اعزاز او نعمت دا دی چې الله تعالی به د مال پاک کړي څه مطلب دا دی چې الله تعالی به د مال د حرام مال نه پاک کړي او مال به ټول صفا او سوتره وي او دویم دا چې الله تعالی به د بدن پاک کړي د دې څه مطلب دا دی چې الله تعالی به د بدن د حرام نه پاکي او بدن ته به همیشه حلال او صفا او پاک ملزي او دریم برکت دا دی چې الله تعالی به د ذکر سره شوق او مینه پیدا کړي او ذاکر بشي یعنی د صدقې په برکت سره الله تعالی د ذکر سره شوق او مینه پیدا کړي او د ذاکر شي او څلورم دا چې الله جل مجده بدن په دنیا کې تکلیفونه مصیبتونه مشقتونه دفع کړي او څومره امراض دی هغه الله تعالی دفع کړي نن سبا غوړي څومره لا علاج بیماری دي اکثر انسانان دغه د علاج پسې ګرځي علاجونه نه ملاوي او شیخ احمد رحم الله یو اسانه وظیفه خو لمونته یو اسانه فارموله خو لا چې لکه صدقه ورک الله تعالی واستاده مصیبتونه او مشقتونه او امراض دفع کړي او پنځمه فائدې دا ده چې د مرګ په وخت کې الله تعالی دته کلمه طیبه نصیب کړي او چې چاته په حالت د ځنکدان کې او په وخت د مرګ کې کلمه نصیب شو دا انسان کامیاب دی دا پنځه برکات او نعمتونه د صدقې په دنیا کې او پنځه فائدې په آخرت کې دي چې الله تعالی با په ورځ د قیامت ادا سي ورځ چې ډیره د ګرمه ورځ ده سخت ورځ ده په دا ورځ کې الله تعالی د تسوري ورکیا او دیو د عرش د سور لاندې ودرې دا هغه انسان چې کوم انسان په دنیا کې صدقه کوي او دویم دا د قیامت چې کوم سخت ورځ ده الله تعالی په دا اسانه کی وکیل دوستانو سخت ورځ ده الله جل مجده به غوسوي څوک په هم د الله تعالی مخه ته پیش کېدی نشي هر پیغمبر به نفسي आवाज کوي او صدقه کون کې باندې الله تعالی اسانی راولي او اسانی سب کتاب وسرو کی او درېما برکت دا د الله تعالی بعد تل د نیکو آخرت کې درنه کی او تل د بدو به سپکشي نو چې تل د نیکو درنه شو معلومه دا شو چې دا کامیاب دی د جنت تزي او سلورمه فائدې دا ده چې الله جل مجده بده په پولیس سرات باندې د هوا د مارغون ته واړی اس پته بوته اونې لګي چې لګه پولیس سرات چرته دی او کم زیاده نو الله تعالی په دا صدقه کوون کې یا د هوا د مارغون ته تیز واړی یعنی د بجلی د پړق په دوه کې تیر شي او پنځم دا چې الله تعالی به جنت داخل کی بشمیر نعمتونه به ورکي او خپل دیدار به ورنصیب کی دوستانو د صدقې د اخیری فائدہ دومره عظیمه فائدہ ده چې الله تعالی به غون نعمتونه ورکي جنت ته داخل کی او د ټول بهترین څه په جنت کې هغه دیدار الهی دی الله تعالی وته د صدقې په برکت سره دا ورنصیب کی